سلامونه نیکې هیله ده چې روغ جوړ سلامت وای. راځو په ترتیب سره شپاړسم درس segnali. Segnali di precedenza. Segnali di precedenza دا چې مخکې مو لږ لږ تشریح کړي دي د نالامې، نو ښه دا ده چې لږ داسې سرسري تیز پرې لاړ شو. نو دا د precedenza دا هغه segnali ده چې مطلب کله ته چوک ته یا فرعي سړک نه عمومي سړک ته ووځې، یو سړکونو ته چې هغه ریبار په زیات وي، نو دا علامه درته راځي. یعنې ته باید ودرېږې هر کله چې عمومي سړک کې موټر وي، هر کله چې هغه تیر شي ته بیا اجازه لرې چې داخل شي. نو دا علامه د dare precedenza په نوم یادېږي. Fermarsi e dare precedenza. Stop. کله چې سټاپ ته دغه کېږې، دا علامه چېرته وګورې نو ته مکلف او مجبور او مکلف یې چې ودرېږې، ځکه چې د ترافیکي قواعدو په اساس کله چې تاسو نه پراتیکه امتحان هم اخلي، عملي امتحان، نو موټر کوي که نه وي ته باید ودرېږې دغه هغه ته سټاپ علامې ته. چې ودرېدې ښي لاس ته چپ لاس ته دې ولیدل، موټر دې ولیدل چې نشته په سړک، ته داخلېدای شي. دا preavviso di dare precedenza. preavviso دا معنی چې مخکې له مخکې تا ته یو هغه درکوي، اختاریه یا چې خبر درکوي چې 320 متره د مخه د dare precedenza تا ته راځي، باید ته خبر وي. او دا د preavviso di fermarsi e dare precedenza. دا بیا سټاپ ده. 320 مترو کې تا ته سټاپ راځي، هلته باید ته خبر وي چې مطلب مخته لار چې طی کوم 320 متره شاوخوا سټاپ راځي، نو هغه مخکې نه مخکې باید خبر وي، هملته سټاپ ته ودرېږه او د dare precedenza کې موټر نه وي داخل شه، که موټر وي هغو ته اولویت ورکړه نو چې داخلېږي. سټاپ کې به ودرېږې، که موټر وي که نه وي، یعنې یو سټاپ به اخلي. د دغه او د سټاپ ترمنځ دا فرق ده چې دغه علامې ته چې مطلب هغه سړک ته نږدې شوې، ته هغه مخته لار برېښي چې موټر نشته که نه، ورو به وي، خو مطلب دلته تا ته دا امر نه کېږي چې ته ودرېږه، چې موټر دې ولیده چې نشته داخلي. او د سټاپ علامه چې ده کوم ځای کې چې د سټاپ خط اچول شوی ده، هغه کې ته هغه باندې باید ته ودرېږې، که موټر وي که نه وي، او هغه نه وروسته بیا حرکت وکړې. نو د دغه او دغه منځ دا فرق ده چې د سټاپ ته مجبور او مکلف یې چې یو کم ځله پرې ودرېږې، او دلته چې هغه موټر نه وي، یعنې ورو به وي، خو چې موټر نه وي ته داخلېدلی شي. یعنې درېدو ته تا ته داسې امر نه کوي چې ته باید د سټاپ په شان ودرېږې. دا د dare precedenza د سټاپ ترمنځ فرق و. intersezione con precedenza a destra. دا هغه دي سړکونه چې په دغه جامع په شکل یا د ظرف په شکل سره قطع کړي وي، او د ښي لاس موټرو نه به ته precedenza اخلي. یعنې اولیت به ښي لاس موټرو ته ورکوي. مطلب که داسې لار وه او دا څلور داشه، مطلب دا ودرېدلو څوک وي څخې تشریح که هغه وي خو دلته وي هغه رسم په طور به تشریح کړو، که رسم کې تا کړی و. راځو دا مطلب سړک شو، دا بل سړک شو. مونږ یو په دغه ځای باندې یو موټر ده، دا یو دا یې ښي لاس موټر د بل ده، دا د بل ښایسته موټر مې رسم کړ، دا د بل. اوس دغه موټر چې ده دغه موټر د مخامخ راځي، دلته ښي لاس ته دته موټر نشته، اولیت د ده ده چې تېر شي.
چې کله دا تیر شو بیا د دغه ولایت کې ځکه دا موټر تیر شوی دا د ښي لوست ته کوم موټر نشته دا به تیریږي او دا موټر به اخري تیریږي ځکه دا موټر ښي لوست ته دا موټر ده دا چې یو دا تیر شي او ځکه دا موټر د دغه نه پریچیدنس اخلي دا به تیریږي بیا به دا تیریږي یعنی اخري به دغه موټر تیریږي دغه هغه یې intersezione con precedenza a destra یعنی دلته هغه د پریچیدنس او سټاپ علامې نه وي نو هر وخت به ښي لوست موټر نه دا پریچیدنس کوي نو دا به په درده نو راځو dare precedenza nei sensi unici dare precedenza nei sensi unici alternati دا به ځای کې وي چې کوم ځای نه تنګ وي چې موټر سړک تنګ شوی وي یا ځکه هغه ده تونه چې مخامخ موټر راځي هغه ته باید ودرېږي داسې ډېر ځله داسې پلونه یا تنګې کوڅې وي چې هغه په هممهاله وخت کې یو موټر تېرېدلی شي نو دغه علامه چې تاسو ته مخته وي نو بل موټر ته به ته که موټر په هغه کوڅه کې داخل شوی وي نو هغه به ورکوي اولویت به دلته ورکوي چې را تېر شي بیا ته وروسته per dakhil شي fine di diritto di dare precedenza هغه وخت دغه علامې دغه fine ده د inizio ده دا علامې هغه وخت مخې ته راځي کله چې د عمومي سړک سره دا واړه فرعي سړکونه یو ځای شوي وي دغه ته diritto di precedenza یې دغه علامه یعنی هغه موټر چې دغه سړک ته داخلیږي یعنی باید پریچیدنس وکړي دغه موټرونه چې د کوم موټر په عمومي سړک روان دي خو د احتیاطي پاره دغه ځکه ورسره هغه کړې ده ورسره څنګه یا په سړک ولګوي چې مطلب که هغه موټر خامخا په د بې احتیاطۍ له امله هغه شوه سړک ته راووته مطلب ته به خبردار وي چې دلته فرعي سړکونه ورسره یو ځای شوي دي مطلب احتیاط نه په کار اخلي دا هغه وي یعنې فرعي سړکونه چې ورسره یو ځای شوي وي دا علامه راځي او کله چې د فرعي سړکونه ختم شي بیا دا fine di diritto di precedenza دا شوه intersezione con diritto di precedenza دا هغه موټر مطلب چې داخلیږي د عمومي سړک ته هغه به یعنې اولویت هغو موټرو ته ورکوي چې د عمومي سړک باندې روان دي دغه ته intersezione con diritto di precedenza او intersezione a T con diritto di precedenza دا هم هغه ده یعنې دا بیا خاصې ښي لاس نه ده هلته دو طرفه مطلب سړکونه ورته داخله ده او دلته خاص ښي لاس da همچنان intersezione con diritto di precedenza چپ لاس نه موټر ورته هغه ورسره یو ځای کېږي فرعي سړکونه دغه په څانګو لکه داسې چې ور داخلیږي یعنې د ضرب یا د جمع په شکل نه دي دغه ته بیا confluenza a destra ورته وایي نو دغه د destra یعنې د ښي لاس نه داخلیږي دغه ته confluenza a sinistra دغو نومونه زده کول په دې ضروري دي چې هلته تاسو ته confluenza intersezione T یې کوم وخت چې ته diritto di precedenza علامې او هغه د هغو مشخصات او ځانګړتیاوې او د هغو رول او وظیفه یا د څه لپاره لګول شوي دي دا نو ضروري په دې دي چې تاسو باید هم نومونه زده کړئ هم د هغو چا خبره وظیفه کار او د هغو د څه لپاره چې لګول شوي دي هغه سبب یې هم یاد کړئ چې څه لپاره دي نو دا ضروري دي confluenza یعنې داسې نه ده چې موږ عموم کې یو سړک ورته وښیو دغه یعنې د دې په شان دا بیا چې دی څنګ نه داسې څانګو له ور داخلیږي په دې شکل دغه ته بیا confluenza یې دلته د destra ده confluenza a sinistra دا بیا چپې خوا نه ورسره داخلیږي دا دوه وخت مو مخکې ته تشریح کړه diritto di precedenza nei sensi unici alternati دا هغه صورت کې کېږي چې کله دغه هغه وي
هغه موټر چې تور باندې را روان دي هغه کوڅه یا پل هغه وي نری وي یعنې هممهاله وخت دوه موټر نشي پکې تېرېدلی نو بیا هغه بل موټر چې ده د سره خط کې چې ده دا یعنې یو موټر تېرېدی شي د دوهم نشي تېرېدی نو که چېرته هغه موټر داخل شوی نه و نو باید هغه موټر یې تا نه ودرېږي چې ته داخل شې کوم موټر چې د یوه کوڅه هممهاله تېرېدلی نه شوی نو دغه ته بیا diritto di precedenza ai sensi unici alternati هغه نو بیا هغه ده باید وي دی د نه ودرېږي په هغه صورت کې چې تا ته دا کارتېله مخې ته وي چې په شرط د دې چې دی داخل شوی نه وي که داخل شوی وي بیا هم مجبور یې ته ودرېږي چې دی راوځي او ته وروسته داخل شي دا وه د دارې پرچیدنسه کم او زیاته پېژندنه که بیا خامخا کوم سوالونه یا څه پکې پاتې وه بیا به انشاءالله هغه په ګوته کوئ انشاءالله بیا تشریح کوو تر بیا ښې چارې بای بای مننه